زما نوم نداء الحق شملزی ده د زابل ولایت اصلي اوسیدونکی یم. په یو داسې لرې پرته سیمه کې مې زده کړې کړې چې هلته هېڅ امکانات نه وو، یعنې ډېر سخت کړاوونه وو، مسافرۍ وي. په ننګرهار کې مې 12م ټولګي وویله، هلته مې د کانکور آمادګي وویله او هلته فارغ شوم. له هغه وروسته بیا راغلم کابل کې د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغ شولو. تر اوسه پورې خو ماسټري کې مصروفه یم، نو انشاءالله چې ماسټري مې خلاصه کړله، له هغه وروسته مې پلان دا ده چې دکتورا پورې زده کړې وکړم. د علم په ترلاسه کولو کې ډېر کړاوونه مې ولیدل، یعنې یو له هغو څخه چې زما په ژوند کې ډېره ترخه خاطره ده، هغه زما د پلارجان د شهادت و چې زه په مسافري کې وم. تقریبا 5-6 ورځې بعد زه خبر شوم چې زما پلار په شهادت رسېدلی و. که چیرې په ژوند کې هدف نه وي، ژوند بې معنا ده. نو مهم هدف د په ژوند کې که چیرې هر سړی په ژوند کې هدف ولري، د هغه ژوند به له ښکلاګانو ډک وي، د هغه ژوند به له امیدونو ډک وي، د هغه ژوند به له پرمختګونو سره مل وي. د انسان چې الله پاک ورته اشرف المخلوقات ویلی ده، په همدې خاطر ویلی چې انسان علم زده کوي. علم زما په ژوند کې بدلون راوستی. علم د چې زه نن تر دې مقام را رسولی. تر اوسه پورې الحمدلله موږ 3 مکاتب دلته د علم لرو په کابل ښار کې. نو انشاءالله هدف مو همدا ده چې څومره کولی شو دا خدمت وکړو، که په هر بخش کې. نن حتی ما نورو خلکو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. نن له ما سره یعنی تر 50-60 نفره نور زیات مصروفه دي، دلته کار را سره کوي. راتلونکي پلان خو مو انشاءالله مکتب د لپاره دا ده چې پر بهبود باندې کار وکړو. یو څه نوي سیسټمونه دي، هغه مو کتلي دي په بین المللي سطحه چې موږ غواړو هغوی دلته راولو، په افغانستان کې تطبیق کړو. د ټول افغانستان هغه شهیدان او معلولین چې هغوی د جنګ قرباني وو، په هغه بخش کې موږ یو ملي ټولنه جوړه کړه، په هغه کې مو کار وکړئ. تقریبا د ټول افغانستان څخه مو دوی اعمار را جمع کړل، په هر ولایت کې مو کمیټې فعاله کړلې او د سولې په پروسه کې مو د هغوی ته ونډه ورکړله. ما غټ هدف دا ده چې زه وکولی شم چې نورو خلکو ته د یو بل چا د یو داسې غریبو خلکو لاسنیوی وکړم او هغوی له ځان سره دایما مصروفه کړم. نو انشاءالله پلان مې دا ده چې نه یوازې د تعلیم په برخه کې، په نورو برخو کې هم انشاءالله په داسې کارو کې پانګونه وکړم چې هغوی عملمنفعه وي، چې ټولو خلکو ته یې ګټه ورسېږي. ډېر شکرګزار یم، ډېر شکرګزار یم چې ټول ځوانان وهڅېږي. تاسو ته د الله پاک توفیق درکړي. زما امید دا ده، زما هیله دا ده چې افغانستان یو پیشرفته هیواد ووینم. نو په یو داسې هیله چې افغانستان یو سمسور افغانستان ولرو، یو جوړ افغانستان ولرو او هر وګړی د افغانستان ته کار وکړي. ځوانان باید یعنی مایوسه نسی، په هر شرایطو کې کار وکړي. حتی تر دې اندازې چې ما ټکسي راویستله، ټکسي واني مې په کابل کې شروع کړله، خو امید مې له لاسه نه ده ورکړی. زه په دې نه شرمېدلم چې ما زده کړې کړې دي، ما په لوړو موقفو کې کار کړی ده. هر ځوان باید زحمت وکاږي، تکلیف وکاږي. موږ باید زده کړې په دې خاطر وکړو چې د ما څخه یو انسان جوړ شي، له ما څخه یو خدمتګار جوړ شي. هغه زحمت او تکلیف الله پاک بې نتیجې نه کوي او انشاءالله هغه به نتیجه راوړي.